بس احسان صاحب د ډېره زیاته مننه. او اصل کې پوره دیونه کو باندې دغه اواز صرف صحیح دی کنه، صرف طرز په کار دی. بس مکاو کې مس غازان به زه وکم تاسو ته او امید دی چې تاسو د کتونکو به خوښ شي. بالکل شیرینګ غواړي کنه. جی جی بالکل ضرور صحیح ده. نو خولي کمنټس او شیرینګ احسان صادق سے ورته بابا باندې صحیح. په دې کې چې کم دویم طرز دی کنه، لکه یو فیصل مسجد کې کیږي، یو مکه مکرمه کې. هغه دویم طرز دا دی چې الله اکبر الله اکبر. سلامونه احترامات لیدونکو کتونکو په دې هیله چې ټول به ټیک ټاک فټ فاټ او د ژوند په مزو کې وي. د روژې میاشت او اولنۍ اشره ختمه شوې، دویمه اشره هم روانه ده. امید لرم چې ښه په خیر خیریت به وي او همیش زموږ دغه دعا وي چې الله مو راته ټیک ټاک فټ فاټ او د صحت او عزت په جامو کې پټ ډري. ملګرو څرنګه چې تاسو ګورئ احسان صادق صاحب مختلف قسم پروګرامات کوي او مختلف قسم پیجونو چینلو والے سره د ریکارډینګونه شوي دي. فیروډي هم کوي کم چې د سواتی جانګيري یا مطلب د شاهد خان نور اوازونه هم. خو دغه شان احسان صادق صاحب یو مسلمان دی او دغه د اسلام سره هم لگاو دی. نو احسان صادق صاحب یو پروګرام تاسو به کتلې هم یې کابل اذان. نو بالکل لا میاشت رمضان ده، خو د احسان صادق صاحب په سایډ به ورځم او هغه بانګ به تورو. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. وعلیکم السلام. سلیمان سالار صاحب ډیره زیاته مننه چې یو ځل بیا مو د باجوړ واینز په شیشه باندې ستاسو د مینوالو سره مخامخ کړو. ستاسو د باجوړ واینز چې څومره میډیا ټیم دی د هغې ټولو مننه کوو او یقینا د غازان څنګه چې تاسو ویله چېرې که د دنیا په کارونو کې مونږ پوهه لرو، تجربه لرو، نو په کار دا د چیرې د دین د اسلام پوهه هم زموږ سره وي. نو ضرور د غازان به زه وکم تاسو ته او امید دی چې ستاسو د کتونکو به خوښ شي. بالکل شیرینګ غواړي کنه. جی جی بالکل ضرور صحیح ده. نو خولي کمنټس او شیرینګ احسان صادق سے ورته بابا باندې صحیح. الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله. او په دې کې چې کم دویم طرز دی کنه، لکه یو فیصل مسجد کې کیږي، یو مکه مکرمه کې. هغه دویم طرز دا دی چې الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمد رسول الله اشهد ان محمد رسول الله. جی ملګرو احسان صادق صاحب چې کوم دی نو د هغې بانګ تاسو واورېدو کوم اذان چې دی د مکې او د فیصل مسجد. نو امید لرم چې تاسو به خوښ شوي او اسلامي پوسټونه اسلامي کوم پروګرامات چې موږ مسلمانان یو ملګري ډېر زیات شیر کوي. احسان صادق صاحب ډېر زیاته مننه، شکریه. او اخیره کې به زه دغه یو خبره وکړم چې روژه ده او ماشاءالله د سکرین نه خوا په باریکاو کې ناست دي، نو ډېر زیات ملګري هم دي. نو دغه اذان ما نیمګړی وکړو، انشاءالله په راتلونکي ویډیو کې که چېرته دا ویډیو زموږ ملګرو زیات نه زیات شیر کړه
خوښه کړه نو ان شاء الله دغه بانک او مختلف اوازونه دغه به ورته په نورو ویډیو کې بیا کوو. ډیره زیاته مننه، شکریا احسان صادق صاحب ستاسو او چې څومره خلک مونږ ګوري او مونږ برداشت کوي د هغې هم یو جهان مننه، شکریا. دا مهال ما او احسان صادق صاحب او زمونږ کیمرامین لره کې اجازت چې چرته مې ښاد آباد او بریالي اوسئ. د لوی الله په امان. پاکستان زنده باد.